مقام کې چې دا څومره بیداری د پیدا شوې پیز وسېځئ که کال نه په دې خاوره یو غلام و زمونږه د نننۍ غونډې د مشر مېلمه په حیث زمونږه فیض علي خان فیض صاحب هغو ته په دې شعرونو باندې د هغو بلنه ورکوم چې سره لقامه چې سبا د ډال سر ته خېږم د انقلاب جنډه اخلمه خیبر ته خېږم د جالې ځای به مې ورک نه کړې خو ازار به واخلې ته چنارونه سوځمه زه به نښتر ته خېږم او داسې وزر لرم چې ستا نه هم په بره دی شم که ته سپوږمۍ ته خېږې زه درپسې لمر ته خېږم ستاسو د راتلو په ننه برخه کې د نظام پیسې ته بلنه ورکوم چې راشي دا بخیر بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه اول خو زه ستاسو د شانګلې خصوصا د الفورۍ د خلکو او بیا د لونۍ د خلکو د ډېر چاپېره چې څومره هم خلک راغلي دي د هغو شکریا ادا کوم چې موږ ته دومره په شوق باندې کېناستئ بازوق خلک یې الله پاک مو آباد لره او ستاسو په دې ماشومانو کې یا په دې لکانو کې چې کوم ټیلنټ دی الله پاک دې دا قایم او دایم ساتي او خصوصا بحرین دا راغلی دی ځکه زما د مشر ورور نه ماته ډېر زیات خوږ دی دا یقیني د زړه نه خبره کوم وقار خان زموږ ورور دی هغه راغلی دی او نور نومونه که نه راځي نو بخښنه غواړم تاسو خفه نه شئ خو ټول راته درانه خو د دې نومونه مې ځکه واخیستو چې دا مې باینه مې پېژنده او د دې په وجه باندې چې د لونۍ کم عزت دی نو هغه به زه تاسو ته په دې الفاظو کې ویم چې کله زه په دې پاټک باندې راوړم او پولیس راته چېرته ناشنا پېښ شي او ما ته وایي څه کې چېرته ځې نو زه ورته یم ځکه زه هر کله ځم په دې شانګله کې خو زه ورته یم زه لونۍ ته ځم وایي ځه نو خبره ختمه بس بیا به ځه نه لونۍ بس یو هغه چا خبره وایي نام هی کافي ہے نو دونه دي هغه خپل عزت خپل وقار او خپل احترام ساتلی دی د خلکو په زړونو کې بلکې ایون د هغه یزیدانو په زړونو کې هم یو خپل یو مقام ساتلی او یو روب یې ساتلی او هغو ته کلم کله جواب ورکړی چې یاره دلته کې ستاسو د راتلو ضرورت نشته ستاسو نه موږ ښه مسلمانان یو کله موږ چې اسلام تاسو بل ځای راوستون بیا به دلته راشئ او موږ به ستاسو چې کم اسلامي او شریعت دی څه هغه به موږ منو نور خبرونه راتېرېږم او شعرونه سره شریکوم او لکه شعرونه خو را سره ډېر دي خدای شته خو ډېر به ځکه نه یم چې صدر صاحب پاتې دی وخت نه وخت دی خادم صاحب یو خو تازه غزل دی دا سره اول شریکوم او پاڼې څلور دي خیر زه به ګزاره وکړم زما چې به په خوله کې د جانان د مینې جام و زما چې به په خوله کې د جانان د مینې جام و له هر خوا به په خیر او ستړي مشي او سلام و زما چې به په خوله کې د جانان د مینې جام و له هر خوا به په خیر او ستړي مشي او سلام و او بحرین دا په خپله اقتدا کې مې په ځان پسې مونځ وکړو په خپله اقتدا کې مې په ځان پسې مونځ وکړو زمونږ په محلت کې مقتدي و نه امام و په خپله اقتدا کې مې په ځان پسې مونځ وکړو زمونږ په محلت کې مقتدي و نه امام و او په سوات شانګله کې وس د سیل بلها ترکیه په نظاری دي شانګله کې وس د سیل بلها ترکیه په نظاری دي وخاب د سیل زه ملم جبا او یا کلامو او والی صاحب چې حاکم دا پقام د خدای رحمت وو والی صاحب چې حاکم دا پقام د خدای رحمت وو د هغه دور هر قانون پقام باندې انعام وو او نه ماته ګوره مړه او دې شعر ته سړیا نه ماته ګوره مړه او دې شعر ته سړیا دا شعر زمانه دی دا د برې نه الهام و او چې خدای خبر دی خلکو به نور څه کول په دین کې چې خدای خبر دی خلکو به نور څه کول په دین کې خو خو چې په تاخ کې راته پروت د خدای کلام و او په دې کلام د پاسه هم د هر چا خپله خوښه په دې کلام د پاسه هم د هر چا خپله خوښه د هر چا بادشاهي او د هر چا خپل نظام و او دا زه چې سر د لاندې په قدم قدم راتاو شم وقار خان دا زه چې سر د لاندې په قدم قدم راتاو شم دا جال د دښمن نه و دا د رور د مکر دام و
دا زه چې سر د لاندې په قدم قدم راتاو شم دا جال د دښمن نه و دا ضرور د مکر دامو او په قام کې چې دا دومره بیداری د پیدا شوی شاهده په قام کې چې دا دومره بیداری د پیدا شوی فیض وسوځوي کاله په دې خاوره کې غلامو په قام کې چې دا څومره بیداری د پیدا شوی فیض وسوځي کاله په دې خاوره یو غلامو جی ټیک ده نو بیا بس اشتیا خو را سره نه خو څو شعرونه به دي ټول ژوند مې ماخله څه زما شو څه به تاله درکم ټول ژوند مې ماخله څه زما شو څه به تاله درکم مالتې زهر زهر را خواږه به تاله درکم او د جانان غمه ستا نظار خو غریبوالی هم دی د جانان غم ستا نظار خو غریبوالی هم دی ورځ به زما د مزدورۍ شپه به تاله درکم او چې ستا اختیار دی نو د زړه تیاره دې ښه زیاته کړه او که زما واک شو د خپل کور ډیوه به تاله درکم چې ستا اختیار دی نو د زړه تیاره دې ښه زیاته کړه که زما واک شو د خپل کور ډیوه به تاله درکم او د پلار پتلین کې یوې خور رور ته جړل ویلې د پلار پتلین کې یوې خور رور ته جړل ویلې په خیر پرون تندي کوي څه به تاله درکم د پلار پتلین کې یوې خور رور ته جړل ویلې په خیر پرون تندي کوا حصه به تاله درکم او زما د خولې نړۍ زما د خولې نه مشو کوه زما د خولې نړۍ زما د خولې نه مشو کوه نه به یې زه په ارام وخورم نه به تاله درکم او دا خو کېدی نه شي چې هره شمله ستا په سر شي دا خو کېدی نه شي چې هره شمله ستا په سر شي که خپل منبر راته پرېږدي حجره به تاله درکم د دې نه یو څو شعرونه دي هغه وایم پښتونه ګوره بیا د خپل وطن دی وباسي پښتونه ګوره بیا د خپل وطن دی وباسي څوک ښکاري نه خو ښکاري چې سرمنه دی وباسي پښتونه ګوره بیا د خپل وطن دی وباسي څوک ښکاري نه خو ښکاري چې سرمنه دی وباسي او د سوینه به د اخلاص کی خو په درد به د اخته کی د سوینه به د اخلاص کی خو په درد به د اخته کی داستان به در کې پاتې کی چې غنه دی وباسي نورا زما د قام د صبر پیمانه ډکه ده بارنده نور زما د قام د صبر پیمانه ډکه ده د رنجیت سنگ اولاد لبل یو ابدالي پکار دی نور زما د قام د صبر پیمانه ډکه ده د رنجیت سنگ اولاد لبل یو ابدالي پکار دی څه د ګلاب ګلاب ظلمو مړی غوڅې کړلې څه د ګلاب ګلاب ظلمو مړی غوڅې کړلې د نوي دور خوارج العالی پکار دی خدای د زړه پرنګ اخته کې خدای د زړه پرنګ اخته کې نامعلومه کسان شاهدا خدای د زړه پرنګ اخته کې نامعلومه کسان د تخ سړی به د تخته کې نامعلومه کسان خدای د زړه پرنګ اخته کې نامعلومه کسان د تخ سړی به د تخته کې نامعلومه کسان هم به د رور مړ کې هم به جنازې لراشي هم به د رور مړ کې هم به جنازې لراشي ځان به د رحم فرشته کې نامعلومه کسان هم به د رور مړ کې او هم به جنازې لراشي ځان به د رحم فرشته کې نامعلومه کسان خدای دې زمونږ د ژوند خدای دې زمونږ د بېوسۍ امتحان نه اخلي نور خدای دې زمونږ د بېوسۍ امتحان نه اخلي نور په خپل عذاب دې آموخته کې نامعلومه کسان صدر صاحب خپل کور وران کو وس زمنګ په کور کې لار جوړوي خپل کور وران کو وس زمنګ په کور کې لار جوړوي د پیښور نوس کابل او قندهار جوړوي پوهه مؤمن سړی د هر چا پیروي نه کوي پوهه مؤمن سړی د هر چا پیروي نه کوي ساده پښتون سړی د نسړي نه پلار جوړوي د وخت د سحر مخنیوي لا د وخت د سحر مخنیوي لا بل موسی پکار دی بس چې امساره بغوي او خدای ته مار جوړوي ما چې دا منظر لیدلې دا می حال دی چې په اوښکو کې لړلې ډوډۍ خورم ما چې دا منظر لیدلې دا می حال دی چې په اوښکو کې لړلې ډوډۍ خورم یو ماشوم کچره کې ناس ماوي سفره
وې د بل د خولې لوېدلې ډوډۍ خورم اخرني یو د درې شعرونه بس هغه سره شریکوم او بخښنه غواړم ها دا د اباخزاده دانش صاحب هغه باچا یو نظم ویلی دی نظم دی غزل دی خو د هغې نه مخکې باچا باندې ډېرو خلکو لیکل کړي دي خو اباخزاده دانش صاحب یو رول ماډل دی نو هغه پې زیات مشهور شو دی ما د هغه مخکې هم ویلی او په هغه قافیه خو نه دی راغلی خو بهرحال سمون ورسره خوري د باچا ستا په ښار کې چې لښکرې دي باچا ستا په ښار کې چې لښکرې دي باچا په دې خلکو کې خو ښکرې دي باچا ستا په ښار کې چې لښکرې دي باچا په دې خلکو کې خو ښکرې دي باچا او ته د شرق نه دې تر غربه زنځیر خور کا کیسے ته د شرق نه دې تر غربه زنځیر خور کا خو زما خو هم وزرې دي باچا او ستا په باغ کې د ګلونو کمی نشته ستا په باغ کې د ګلونو کمی نشته خو مرغۍ پکې اوترې دي باچا ستا په باغ کې د ګلونو کمی نشته خو مرغۍ پکې اوترې دي باچا او ګلخانان دې زیات د هر چا نه بدخوا دي ګلخانان دې زیات د هر چا نه بدخوا دي ګلخانان خو صرف د یری دی باچا ګلخانان دې زیات د هر چا نه بدخوا دي ګلخانان خو صرف د یری دی باچا او زه چې ستر سړی په ستر تنه جاړم زه چې ستر سړی په ستر تنه جاړم کشالې مې د قام سترې دی باچا او خپلې مټې زمونږ تورې سر مو ډال دی خپلې مټې زمونږ تورې سر مو ډال دی خپل پوستکي زمونږ زغرې دی باچا خپلې مټې زمونږ تورې سر مو ډال دی خپل پوستکي زمونږ زغرې دی باچا او که ملاله د میوند که د سوات ته که د ملاله د میوند که د شنګلې ده که ملاله د میوند که د سوات ته که ملاله د میوند که د شنګلې ده زما دواړه خویندې نري دي باچا